السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید لرم چې تاسې به راته روغ او جوړ اوسئ. زه میراج الدین شینواری یو ځل بیا له میراج خان ټیکنیکل یوټیوب چینل څخه ستاسو دپاره یوې نوې او زبردستې ویډیو سره راغلی یم. په نن ویډیو کې به انشاءالله تاسو ته د مکمل د یوټیوب چینل سیټینګز در وښیم. لکه څنګه چې تاسو ګورئ چې څنګه کولی شو موږ خپل یوټیوب چینل ته کور فوټو لګو یا دلته زموږ او تاسې دویم چینل وي دا ورته ورلګو لکه دې ځای کې چې دی. همدارنګه دلته مثلا ما پاپولر مشهورې ویډیوګانې انتخاب کړي، دلته هغه ویډیوګانې چې زما ډېرې کتل شوي دا ورته انتخاب کړو. پلی لیست یې څنګه جوړ کړو، همدارنګه نورې چینل یې دې ځای کې څنګه ایډ کړو، همدارنګه خپل اباوټ څنګه جوړ کړو، دلته لینکونه څنګه واچوو او مونوټایز اپشن څنګه آن کړو. نور ډیر زیات سیټینګ دی د یو چینل دپاره څنګه موږ ټیک پیدا کولی شو. نو په نن ویډیو کې به انشاءالله زه تاسو ته مکمل د یوټیوب چینل سیټینګز درښیم. د مکمل یوټیوب چینل سیټینګ به تاسو ته انشاءالله زه کوم. که څه هم ویډیو به ډیره زیاته اوږده شي خو ویډیو اوږدېدل څه فرق نه کوي چې صرف تاسو پوه شئ او تاسې په دې یوه ویډیو کې د یوټیوب چینل ټول مکمل سیټینګ وکړئ. زیات کسان شته دی چې د یوټیوب په باره کې لنډې ویډیوګانې جوړ کړئ، څنګه وریفای کولی شو، څنګه دا یعنې زیاتې ویډیوګانې، خو په دې یوه ویډیو کې ټولې طریقې انشاءالله زه تاسو ته درښیم. خو په خورا درنه هیله در څخه لرم که تاسو تر اوسه میراج خان ټیکنیکل یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی نو مهرباني وکړئ میراج خان ټیکنیکل یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ. او زما دویم چینل چې تاسو ته ښکاري زما خپل چینل در سره سبسکرایب کړئ، میراج الدین شینواری، د میراج الدین شینواری یوټیوب چینل هم در سره سبسکرایب کړئ، مهرباني وکړئ. دا دواړه یوټیوب چینل لازمي در سره سبسکرایب. تاسو زما چینل ته چې راشئ میراج خان ټیکنیکل ته راشئ، لاندې بل چینل راوځي. نو رادرومو ویډیو شروع کوو چې څنګه کولی شو مکمل د یوټیوب چینل سیټینګز وکړو. نو دوستانو کله چې تاسې خپل چینل ته راشئ، یعنې تاسې خپل چینل ته راشئ، په دې ځای کې تاسو ته خپل چینل ښکاري، ګورئ چې په دې ځای کې تاسو خپلې مینو ته راشئ. تاسو به تیار چینل جوړ کړئ. چینل جوړول ډېر ساده کار دی. نو دوستان یو بل کس مثلا دلته دغه یو چینل دی ما ځان سره دوه وخته سبسکرایب کړ، دغه چینل ستاسو ته درښیم. نو ګورئ چې په دې ټیکنیکل رضا دی نو دی په دې باندې چې کله کلیک وکړو دا ما سبسکرایب کړه، د دا بټن کار نه کوه، دا وینې دا بټن یې کار نه کوه. څه شو دی چې دی مکمل سیټینګز کې غلطي کړې، لږ غلطي کړې سیټینګز کې. نو دغه سیټینګ انشاءالله تاسو ته ټول درښیم چې دا علامه څنګه آل نوټیفیکیشن د بند کړی دی او کار نه کوه. نو ویډیو تر پایه وګورئ. نو زه رادروم هم ګورئ لومړی به تاسې خپل یوټیوب به خلاص کړئ. یوټیوب مو چې کله خلاص کړو په یوټیوب کې یوټیوب باندې به تاسې کلیک وکړئ. نو دغه بره مینو چې تاسې سره راځي دغه دلته یې تاسو به په دې باندې کلیک وکړئ. چې کله په دې باندې کلیک وکړئ دلته به پیو آر چینل باندې کلیک وکړئ. په لومړي سر کې چې کله تاسې پیو آر چینل باندې کلیک وکړئ نو تاسې ته لیکي چې کریټ چینل، هلته به تاسې خپل چینل جوړ کړئ. چې کله چینل جوړ کړه تاسې نو تاسې سره د چینل دغسې انټرفیس راوځي. په دې ځای کې تاسې سره راوځي چې ایډیټ چینل او دلته ویډیو منیج. نو دلته تاسې په ایډیټ چینل باندې به کلیک وکړئ. چې کله په چینل باندې کلیک وکړو دلته په لومړي سر کې موږ تاسو سره نیم راوځي او دلته ډسکرپشن راوځي. هغه چې اباوټ کې لکه لینکونه چې تاسو ته ښکاري هغه دلته راوځي. دلته اباوټ کې چې مثلا لیکنه شوي هغه دلته کېږي. دلته تاسو چې هر ډول لیکنه ورته کوئ هغه لیکنه ورته کولی شئ. او دلته هغه کسان چې مثلا هغه تاسو ولیدل چې هغه یو چینل ما تاسو ته وښوده چې د هغه د سبسکرایب که او بیل آل نوټیفیکیشن یې چې دی نه راته، یعنې هغه پرې بندو، هغوی دا دوه اپشنان چې دی آف کړي وي یا یو آف وي یا دواړه آف وي، دا دوه اپشنان وینئ. نو دوستان تاسې به دا دوه اپشنان چې دی آن کړئ، دا دواړه به آن کړئ تر څو ستاسو چینل په صحیح ډول سره راشي. تر ستاسو دلته چې دی په دې ځای کې چې دی مثلا ټول دغه ورته اپلوډ کېږي، ستاسو لوګو ورته اپلوډ کولی شئ چې هر ډول تصویر وي یا پروفایل. او کور فوټو چې دی هلته په سیټینګز کې کولی شو، کور فوټو په سیټینګز کې کېږي. نه طریقه هم ته ښیم چې دومره تاسو چینل جوړ کړئ. یوه یادونه باید وکړم چې کله تاسو مثلا چینل جوړوئ په کوم ایمیل او کوم ایمیل باندې چې جوړوئ یا جیمیل باندې او کوم پاسورډ تاسو ورکوئ باید تاسو خپل پاسورډ تاسو دلته متوجه شئ. تاسو کوم پاسورډ باید تاسو چینل جوړ کړئ نو هغه پاسورډ تاسو ځان سره په یو واره کې یو سکرین شاټ ترې واخلئ چې په راتلونکي کې دغه پاسورډ تاسو نه هیر نشي. که چېرته په راتلونکي کې تاسو پاسورډ هیر وي او تاسو یو چینل یو ځای ته رسېدلی وي نو بیا مشکل درته جوړیږي. په ایډسنس او نورو زیاتو ځایونو کې چې دی مشکل ته جوړېدی شي. نو دومره په دې ځای باندې پوه شوي یاست. له هغې نه وروسته به دوستانې تاسې یو بروزر خلاص کړئ چې هر یو بروزر تاسې خلاصوئ. زه مثلا کروم بروزر خلاصوم، یو بروزر به تاسې خلاص کړئ.
چې کله تاسو بروزر خلاص کړئ، یعنی بروزر تاسو سره خلاص شو، کروم بروزر وي، کیوي بروزر وي، انټرنیټ بروزر وي، چې هر بروزر وي مثلا هغه تاسو سره خلاص شو، نو دلته دوستانو تاسو بل د پاس په سرچ کې ورکړئ په لومړي ځل سره چې www.youtube.com به تاسو ورکړئ او دلته به تاسو خپل چینل چې دی لاګین کړئ. چې کله تاسو خپل چینل لاګین کړ، خپل چینل باندې کار وکړ، نو دلته زه تاسو ته طریقه درښیم. ته انټرنیټ لږ سلو دی. نو ګورئ دوستانو، کله چې په دې باندې کلیک وکړو، دلته به تاسې په دې سور ډاونلوډ نشان یا به 3 ټکي وي، په دې باندې به تاسو کلیک وکړئ. چې کله په دې باندې تاسو کلیک وکړو، لاندې به تاسې راشئ، دلته تاسو سره لیکي ډیسکټاپ سایټ، تاسې به هلته ډیسکټاپ سایټ سلیکټ کړئ. چې کله هم د ډیسکټاپ سایټ سلیکټ کړه، تاسې به لږ صبر وکړئ تر څو ستاسې موبایل مکمل ډول سره کمپیوټر سایټ ته واوړي یا ډیسکټاپ سایټ ته چې دی واوړي. نو ګورئ دوستانو، مونږ تاسو سره چې زموږ ستاسې موبایل مکمل کمپیوټر سایټ ته واوښت. نو دوستانو بخښنه غواړم، زما انټرنیټ لږ کمزوری، تاسې به زړه راسره نه خفه کوئ. نو لا هینه وروسته به دوستانو تاسې دلته دې کونج کې خپل مینو د خپل لوګو باندې چې تاسې کومه لوګو ورته اپلوډ کړي، تاسې به دا رانږدې کړئ. ګوره دا لوګو وینئ، تاسې به په دې باندې کلیک وکړئ په ډېر اسانۍ سره، ښایسته طریقې سره په دې باندې تاسې په اسانۍ سره کلیک کړئ. زه دا ویډیو سکیپ کړم او په دې ځای کې به بیا دوستانو تاسې یو آر چینل باندې کلیک وکړئ. دلته تاسې ته راوځي یو آر چینل، په دلته به تاسې په یو آر چینل باندې کلیک وکړئ. چې کله په دې باندې کلیک وکړو، تاسې به لږ صبر ورته وکړئ تر څو بله څه هم تاسې ته خلاصه شي. دلته دوستانو تاسې به نور اپشنانو څخه تیر شئ. دلته در راوځي کسټمایز چینل، په دې ځای کې تاسې ته راوځي کسټمایز چینل. دا وینئ دوستانو، تاسو په دې کسټمایز چینل باندې به کلیک وکړئ. چې کله په دې باندې کلیک وکړو، دلته به دوستانو تاسې په دې اخر کې دلته کنټینیو ټو سټډیو په دې ځای کې به تاسې کلیک وکړئ، په دې ځای کې به تاسې کلیک وکړئ. چې کله په دې باندې کلیک وکړو، لږ صبر به ورته وکړئ. نو ګوره دوستانو، مونږ تاسې سره د چینل دغسې راښکاره شو یا دغسې مینوګانې مونږ تاسې سره راخلاصې شوې. دې نه مخکې به تاسې دلته لاندې کونج کې یو اپشن دی، سیټینګز اپشن دی. ګورئ دا سیټینګز، په دې باندې به تاسې کلیک وکړئ. چې کله په دې باندې کلیک وکړو، دلته به تاسې لږ صبر ورته وکړئ. دلته به د دویم اپشن باندې تاسې کلیک وکړئ چې جنرال دی، جنرال باندې به تاسې کلیک وکړئ. چې کله په جنرال باندې کلیک وکړو، نو ګوره دوستانو، دلته مونږ تاسې سره د چینل نیم راوځي په لومړي سر کې. نو ګوره دوستانو، دلته مونږ تاسې سره مونږ ستاسې د یوټیوب چینل نیم راوځي چې کوم چینل نیم وي. دلته به دوستانو تاسې یو ملک سلیکټ کړئ چې دلته مونږ تاسې نو ګوره دوستانو، دلته یونایټډ سټیټ مونږ ولې انتخاب کړی دی؟ زیاتو کسانو سره پوښتنه پیدا شي. نو ګوره دوستانو، مونټایزیشن چې دی په افغانستان کې کار نه کوي، نه په افغانستان کې دوی پالیسي نه ده، مونټایزیشن نه کېږي په افغانستان کې. مونږ تاسې به دلته ورته یونایټډ سټیټ سلیکټ کوو. دلته به تاسې کنټري باندې کلیک وکړئ. چې کله په دې باندې کلیک وکړو، ګوره دوستانو، زما انټرنیټ لږ سلو دی. نو ګوره دوستانو، دلته به تاسې یونایټډ سټیټ انتخاب کړئ. ما یونایټډ سټیټ انتخاب کړی دی، دا به تاسې ورته انتخاب کړئ. نو بیا به ځینې کسان وایي که دلته مونږ یونایټډ سټیټ انتخاب کړو، مونږ پیسې هر څه، نو دلته چې دی بیا په ایډسنس کې دلته یونایټډ سټیټ مونږ انتخاب کړو، مونږ په ایډسنس کې بیا دوباره افغانستان انتخابو، پین کوډ هر څه مونږ دلته په افغانستان کې را درومي، پیسې هر څه مونږ دلته په افغانستان کې لاسرسی ورته کولی شو، دا کې هېڅ مشکل نشته. صحیح ده. دلته کی ورډز دي، نو دلته به دوستان تاسې د خپل یوټیوب چینل نیم ورکړئ. مثلا ما یوټیوب چینل نیم دی جلال آباد وینز، دلته به بیا صرف جلال آباد ورکړئ، بیا مې جلال آباد ورکړی دی او بیا مې وینز ورکړی. تاسو به یو څو اپشنان ورکړئ. دلته بیا دویم اپشن تاسې سره راوځي، دغه اپشن دی. نو په دې باندې به تاسې کلیک وکړئ. نو ګورئ دوستانو، دلته به تاسې دغه اپشن ورته انتخاب کړئ په لومړۍ خانه کې. دا وینئ نو سیټ دیس چینل از ناٹ، نو دا به تاسې ورته انتخاب کړئ. لا هینه وروسته به دوستانې تاسې سره دا اپشن ته که چېرته ټیک مارک لګېدلی وي په دې ځای کې، نو دا به دا دې نه به ټیک مارک لرې کړئ. او بل دا دی سبسکرایب کانټاکټ. ګوره دلته لیکلي سبسکرایب، نو دلته سبسکرایب کانټاکټ. ګوره دوستانو، که تاسې غواړئ چې ستاسې سبسکرایب دې چا ته ښکاره نه شي، نو دې چې کومه پلس علامه ده دا به تاسې ترې لرې کړئ. د سبسکرایب ښکاره کېدل، سبسکرایب پټول دا ګټه لري چې که ستاسې سبسکرایب پټي، نو بیا که څوک ستاسې چینل ته را درومي او ستاسې چینل ویډیو خوښه شي، نو هغې ته به سبسکرایب کم نه معلومیږي. او که چېرې ستاسو سبسکرایب کم وي، 30-40 سبسکرایب یا 1000-2000 سبسکرایب وي او هغه ته معلومیږي چې دغه سبسکرایب کم دي، نو بیا چې دی مشکل بیا
چې دی هغه نه سبسکرایب کوي، یعنې سبسکرایب یې کم دی که تاسو ویډیو خوښ شي. نو دا ټیک مار علامه به تاسو لټ کړئ، دا نور ټیک مار علامه باندې تاسو لټ کړئ، په دې کې هم دومره کار. له هغې نه وروسته به دلته دغه دریم اپشن ته تاسې راشئ. دریم اپشن باندې به تاسې کلیک وکړئ. چې کله په دې باندې کلیک وکړو ګورئ دوستانو دلته دوه اپشنان دي. لومړی اپشن چې دی موږ تاسې سره دا خو تیار آن وي، او دویم اپشن دی د یوټیوب چینل وریفای کول. دلته چې تاسې په دې ځای کې کلیک وکړئ، په دغه ټکي باندې چې وړوکی ټکی دی وینئ، په دې ځای کې تاسې کلیک وکړئ. چې کله په دې باندې تاسې کلیک کړئ دلته وریفای راوځي، ګورئ وریفای فون نمبر، په دې باندې به تاسې کلیک کړئ. هلته به تاسې خپل فون نمبر ورکړئ او تاسې سره به د ستاسو سیم ته به یو کوډ راشي چې په دې سره به ستاسې یوټیوب چینل وریفای شي. نو دا خو د وریفای او دې ځای کې دومره طریقه وه. له هغې نه وروسته اپلوډ، دلته ګورئ دوستانو په دې ځای کې یو بل اپشن تاسې ته راځي، په دې ځای کې وړوکی دی اپلوډ، زه تاسې ته در وښیم اپلوډ، تاسې به په دې باندې کلیک وکړئ. چې کله په اپلوډ باندې کلیک وکړو نو دوستانو دلته بیسیک انفو نومړی راوځي، تاسې ته بیسیک انفو. نو ګورئ دوستانو په بیسیک انفو کې دلته تاسې خپلې ویډیوګانو ته ټایټل ورکولی شئ. یعنې دلته که تاسو کوم ټایټل ورکړئ په اتوماتیک ډول به ستاسې هغه ټایټل د هرې ویډیو سره راځي. او دلته ډسکرپشن دی په دویم اپشن کې، که تاسو هره ویډیو مثلا تاسې اپلوډ کوئ نو په دې سره به په خپله باندې دغه ډسکرپشن رادرومي چې کوم دلته تاسې ورته لیکلی وي. په دې ځای کې به پبلیک تاسې ورته انتخاب کړئ، چې مثلا ستاسې ویډیوګانې پبلیک به وي نو دلته به پبلیک ورته انتخاب کړئ. او دلته ټیګز دي، تاسې به خپل ویډیو ته ټیګ ورکړئ، یعنې که دلته تاسې کوم ټیګ ورکړي دی هغه هرې ویډیو سره به ستاسې دغه ټیګ په خپله باندې رادرومي. او بله عامه طریقه دا ده چې کله تاسې مثلا څوک سرچ کوي، ستاسو چینل سرچ کوي، نو که چېرته دغه ټیګ څخه یو ټیګ دوی هلته ولګي، یعنې په سرچ کې ستاسو چینل به هم هغوی ته رادرومي. او دلته دغه اپشن دی، نو په دې کې ستاسو سره داسې خاص څه نشته. په دې کې به تاسې یو انتخاب وکړئ. په دې ځای کې به تاسې ویډیو لانچ، مثلا تاسو ویډیوګانې په کومه ژبه دي نو په دې ځای کې به تاسې پښتو ورته انتخاب کړئ. مثلا زما ویډیوګانې په دې ژبه دي، بیا چې د یوټیوب کله چې ستاسو ویډیو وایرل کېږي ستاسو ویډیو هغه کسانو ته شو کوي چې مثلا پښتو یې انتخاب کړی وي او پښتو یوټیوب کاروي. هغه کسان چې پښتانه دي او یوټیوب کاري ستاسو ویډیو بیا هغه کسانو ته شو کوي. دلته به تاسې چې هر یوه ژبه مثلا تاسو ویډیو ورخېجوئ هغه به انتخاب کړئ. پښتو لاندې ده نو تاسې به په پی کې پښتو ورته انتخاب کړئ. ګوره دلته پشتو، نو ګوره پښتو مو ورته انتخاب کړه. له هغې نه وروسته دلته بل اپشن دی کټګوري ده، یعنې ستاسو ویډیوګانې د څه په باره کې تاسو به خپله کټګوري ورته انتخاب کړئ. که د لنګویج وسپور هر ډول چې ویډیوګانې چې ستاسو وي نو هغه به تاسې دلته ورته انتخاب کړئ. نو ګوره دوستانو چې کله تاسې دا ورته انتخاب کړ په دې ځای کې دومره بس دی، دومره سیټینګ بس دی، نور داسې خاص څه نشته پکې. له هغې نه وروسته دلته به دوستان تاسې په سیو باندې کلیک وکړئ، په دې کونج کې وړوکي نشان باندې سیو وینئ دوستان، دلته به تاسې په سیو باندې کلیک وکړئ. دا ګورئ سیو نشان باندې به تاسې دلته کلیک وکړئ. چې کله په دې باندې کلیک وکړو دا به دوستان تاسې سره سیو شي. نو ګوره دوستانو چې کله تاسې سره سیو شو دلته به تاسې یو بل اپشن ته راشئ چې دغه اپشن دی. ګوره دوستانو دغه وړوکی اپشن دا اپشن دی. دا اپشن ګورئ دا وینئ دا اپشن دی. چې کله په دې باندې کلیک وکړو دغه ایسې تاسې ته راوړي. نو دلته به دوستانو تاسو فیوریټ ویډیو یا فیوریټ چینل به ورته انتخابوئ. نو ګوره په دې ځای کې به تاسې کلیک کوئ ایډیټ. دلته به تاسې کوم ویډیوګانې اپلوډ کړي وي هغه مثلا فیوریټ ستاسو خوښې ویډیو وي هغه به تاسې دلته ورته انتخاب کړئ. تاسو چینل په لومړي سر کې به رادرومي. او دلته د ایډ سیکشن هلته چې ما تاسې ته وښودل چې پاپولر ویډیو یا ویډیو اپلوډ، دلته به تاسې کلیک وکړئ. دلته ګوره هغه ویډیوګانې مثلا تاسې مشهوري ویډیوګانې وي او لایف وي یا تاسو نوي ویډیو اپلوډ کړي وي نو مکمل د یوټیوب هم چې دی جوړولی شئ. او دلته فیوریټ چینل دی په لومړي سر کې مثلا تاسو غواړئ چې یو چینل ورته انتخاب کړئ. فیوریټ چینل باندې به تاسې کلیک وکړئ او هلته به تاسې خپل چینل یو ورته انتخاب کړئ. ستاسو خوښ چینل وي ستاسو چینل سره به لاندې بل چینل هم رادرومي. نو دې کې چې دی بیا دویم اپشن دوستان تاسې ته ښکاري. په دې ځای کې دویم اپشن دی. ګورئ دوستانو دغه دویم اپشن، نو کله چې تاسې په دې باندې کلیک وکړئ دویم
نو ګوره دوستانو دویم آپشن دی ګوره دلته مونږ تاسې په دې ځای کې د خپل چینل دپاره لوګو ورکولی شو او په دې ځای کې کور فوټو ورکولی شو. کله چې تاسو کور فوټو ورکوئ دلته به تاسې په اپلوډ ایمیج باندې به تاسې کلیک کړئ تاسو سره به کور فوټو ورکړل شي. او یو بل آپشن چې دوستانو تاسو ته ښکاري دغه آپشن دی ګوره دوستانو دلته مثلا تاسې به یوه لوګو ورکړئ چې ستاسو د چینل کومه لوګو وي یعنې په هرې ویډیو سره په خپله باندې چې دی دغه لوګو چې دی رادرومي. نو دلته بیسیک انفو ده دریم آپشن کې بیسیک انفو. نو دلته دوستانو موږ تاسې د مثلا یو ډسکرپشن غوندې ورکړی وي لکه اباوټ کې چې کوم لیکنه موږ تاسې کړې وي. او دلته دوستانو لینکونه ورکولی شو لکه څنګه چې ما تاسو ته وښودل. په دې ځای کې ګورئ ایډ لینک دلته ایډ لینک ګورئ دوستانو ما تاسو څنګه وښودل زه تاسو ته در وښیم. ګورئ دوستانو زه خپل چینل تاسو ته روانوم. نو ګورئ لکه دا زما چینل دی زه دې ته راغلم په دې باندې ما کلیک وکړو. ګورئ دوستانو دلته هغه لینکونه ګورئ په دې ځای کې ګورئ دغه لینکونه ورته ایډ کولی شو. دا لینکونه وینئ دغه لینکونه ورته ایډ کولی شو لکه زما فیسبوک آی ډي فیسبوک پیج ما ټلګرام یوټیوب او فیسبوک دلته هغه لینکونه ورته ایډ کولی شو په ډېر اسانۍ طریقې سره. نو کله چې تاسو یو لینک ورته ایډ کوئ دلته به تاسې سره په لینک باندې ایډ لینک باندې به تاسې کلیک کړئ. دلته وینئ په شین نشان باندې ایډ لینک چې کله دلته به تاسې مثلا ستاسې د څه لینک دلته ورکوئ مثلا زه ورکوم فیسبوک لینک ورکوم فیسبوک آی ډي دلته به تاسې ورته ولیکئ فیسبوک نو ګورئ دوستانو دلته مونږ تاسې ورکړل چې فیسبوک آی ډي دلته ټایټل ورکړه د لینک ټایټل او دلته به تاسې هغه د فیسبوک آی ډي لینک کاپي کړئ او دلته به پیسټ کړئ. دلته مثلا خپل لینک پیسټ کړئ. چې کله لینک پیسټ کړه بس دلته همدومره تاسو که بل لینک ورکوئ لاندې ځای کې ایډ لینک بل هم ورکولی شئ که بل ورکوئ ایډ لینک بل هم ورکولی شئ. همداسې تاسو سره لیکئ چې مثلا ستاسو ما ټلګرام چینل ما ټویټر ما واتساپ نمبر هر څه تاسې ورکوئ تاسې ورکولی شئ. لا هینه وروسته چې موږ تاسې به دلته پبلش اپشن موږ تاسې سره وځي دا به پبلش کړو تر څو دا اپلوډ شي پبلش. نو په دې باندې به تاسې کلیک وکړئ او دا به پبلش کړئ. نو ګورئ دلته موږ تاسو سره پبلش روان شو پبلش شروع شو دا پبلش شو. لا هینه وروسته موږ تاسو سره یو بل اپشن راوځي دلته ډالر نشان تاسو ته ښکاري دې ته ویلی شي مونټایزیشن یا مونټایز اپشن. دا وینئ دوستانو زه تاسو ته در وښیم مونټایزیشن اپشن دا وینئ دوستانو دا تاسو ته ښکاري. دغه اپشن کله چې تاسو په دې باندې کلیک وکړئ نو په دې باندې چې کله تاسې کلیک وکړئ ځینې کسان ته به چې دی مونټایزیشن نه شو کېږي یعنې ناټ ایلیجیبل به هغه دا چې تاسو به هلته کنټري یونایټډ سټیټ انتخاب کړئ. نو ګوره دوستانو دغه دوه پارټنر پروګرام دې ته ویلی شي. پارټنر پروګرام دغه پروګرام به تاسې په 12 میاشتو کې پوره کوئ یعنې یو کال کې 1000 سبسکرایبر او 4000 غنټې به ستاسې ویډیوګانې کتل کېږي. که ستاسو چینل باندې 2-3 کاله تیر شوي وي که هر څومره تیر شوي خو دوی ته مهم چې دی لاست ورځې دي یعنې په وروستیو 12 میاشتو کې باید تاسو دلته دې ته سبسکرایب 2000 سبسکرایبر او 4000 غنټې تاسو ویډیوګانې وکتل شي. ګوره دلته واضح ورته لیکلي دي چې لاست 12 مانثس اینډ 1000 سبسکرایبرز دې ته چې دی باید دا برابر شي. نو ګورئ دوستانو دلته ګوره دې ځای کې تاسو ته ښکاري په دې ځای کې ګورئ دوستانو ګورئ دلته You will send your email when you are eligible to apply. نو تاسو سره به الیجیبل ګورئ دوستانو تاسو به دې ځای کې به دا 1000 سبسکرایبر به تاسو ته برابر وي او ستاسو ویډیوګانې به 4000 غنټې کتل کېږي. چې کله دغه پارټنر پروګرام تاسو پوره کړئ دلته تاسو ته یو بله بټن راوځي چې اپلای. نو په دې اپلای باندې به بیا کلیک کوئ او ستاسو چینل بیا مونټایز شي او بیا به تاسو سره یوټیوب په دې باندې پیسې درکړي. نو دا د یوټیوب کې مهم شیانو بل داسې خاص څه په یوټیوب کې نشته. که بیا هم تاسو کوم مشکل لرو نو تاسو سره زما سیګنال نمبر یعنې سیګنال واتساپ نه سیګنال نمبر ما تاسو سره شته ما ته په سیګنال باندې میسج کولی شئ. هغه کسان غواړي چې سیګنال جوړ کړه نو زما یوټیوب ته دې راشي یوټیوب ته ګوره دلته یوټیوب ته چې کله راغله یوټیوب ته چې کله راشئ ویډیو نو هم ګوره دلته ما سیګنال باندې ویډیو جوړه کړې څنګه کولی شو سیګنال جوړ کړو. دا وینئ سیګنال څنګه کولی شو سیګنال جوړ کړو. نو سیګنال نمبر باندې ما ته میسج کولی شي دلته سیګنال کې ما سره ځینې کسان هم دي
نو ګورئ سیګنال ته زه راغلم. زیات کسان دي ما سره. ما خپل یو ګروپ هم جوړ کړی دی میراج خان ټیکنیک. ګورئ دغه کسان دي دلته ماته دوی میسیج کوي هر څه مشکل شوي له دوی سره دلته شریکوم. نو په دې هیله دوستانو چې دغه ویډیو مو راسره خوښه شوې وي او د یوټیوب چینل مکمل سیټینګ مو راسره خوښ شوی وي. په راتلونکي ویډیو کې به انشاءالله تاسو ته د ویډیو اپلوډ کولو باندې خبره کوم چې څنګه کولی شو په صحیح طریقې سره یو ویډیو اپلوډ کړو. مننه، خوشحاله اوسئ.